درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ملکی هوایي چلند اداره وایي کورني پروازونه به سر له سبا څخه پیل شي. د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه به کورني پروازونه سر له سبا څخه پیل شي. د یاد ادارې د ترافیکي خدمتونو مشر غلام جیلانی وفا الجزیرې خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې کورني الوتنې به سبا پیل شي، خو د نړیوالو الوتنو پیل وخت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړې چې له 2 تر 3 اونیو پورې به د هوایي ډګر د ورځې لخوا الوتنو ته چمتو شي، ځکه د ده په خبره هوایي ډګر د امریکایانو له لوري تخریب شوی دی او د ورځې لخوا به الوتنې له دې امله اسانه وي چې پیلوټ په ځغاسلیکه یعنې رنوي په سترګه ویني او د رادار راهنمایي ته اړتیا نه پیښیږي. هغه څرګنده کړې ده چې عادي حالت ته د کابل هوایي ډګر راګرځېدل به لږ وخت ونیسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له کابل هوایي ډګر څخه کله چې امریکایان ووتل نو کابل هوایي ډګر یې سخت ویجاړ کړی و او رادار او رنوي او نورو سیستمونو ته سخت تاوان اړولی و چې اوس د ترکیې او قطر لخوا بیرته د جوړولو لپاره یو پلاوی راغلی دی تر څو هوایي ډګر بیرته د نړیوالو پروازونو لپاره چمتو کړای شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لوی الله پامان.